حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای د عرفې په ورځ باندې نخم ذل حجه د لوی اختر نه چې کوم ورځ مخکې ده په دې ورځ باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای چا چې په روزه اونې ولا الله تبارک وتعالى د تیر شوی یو کال ګناونه معاف کوي او دراتلون کې یو کال ګناونه ورته الله معاف کوي. صحیح حدیث دی. په نخم ذل حجه د لوی اختر نه چې کوم ورځ مخکې ده په دې باندې چې چا روزه اونې ولا د تیر شوی یو کال ګناونه ورته الله معاف کړو او در روان یو کال ګناونه ورته الله تبارک وتعالى معاف کړو. اوس دا خبره چیرې عرفه چې ده نو دا خو د ملکونو جدا جدا وي، نو د سعودي عرب عرفه جدا ده، نو زمونږ عرفه جدا ده، نو دا روزه به موږ په کومه ورځ باندې نیسو؟ خو دا خبره یاد وساتئ، ما درته وي د عرفې ورځ نخم ذل حجې ته ویلی شي. څه ته ویلی شي؟ نخم ذل حجې ته. د لوی اختر نه چې مخکې کومه ورځ ده دې ته یوم العرفه ویلی شي. نو ملکونو په ورځو کې اختلاف دی که نه، خو د کوم ملک چې په کومه ورځ اختر یې د هغې نه یو ورځ مخکې دا د دوی عرفه ده. سبانه ورځ د سعودي عرب سبانه ورځ د خالی ورځ د هغوی یوم عرفه راځي او زمونږ د اتوار ورځ یوم عرفه راځي. نو زه به روزه په کومه ورځ باندې نیسم؟ نو موږ به روزه د اتوار په ورځ نیسو، زمونږ د عرفې ورځ د اتوار ورځ راځي. ټیک شو؟ ځکه د اختر نه چې یو ورځ مخکې دې ته عرفې ورځ ویلی شي، دا فضیلت د دغې ورځې دی. اوس یو سړی وایي چې نه زه خامخا داسې کومه چې زه د سعودي عرب سره د عرفې په ورځ روزه ونیسم، زما زړه اطمینان نه کوي. نو موږ وایو ونیسه ځکه چې د دارومدار د اعمالو په نیت باندې دی. ستا نیت چې صفا دی الله تبارک وتعالی به درله ډېر اجرونه درکړي. او حدیث مبارک کې راځي وایي د لوی اختر نه چې دا مخکې کومې نښه ورځې دي که نه ته دې هره ورځ دومره ثواب لري د روجې نیولو چې سړی یو کال پرله پسې روجې ونیسي. نو د خالی په ورځ هم روجه ونیسه، نو د سعودي عرب سره دیم یوم العرفه راغله په هغې ورځ دې روجه ونیوه، او د اتوار په ورځ هم ونیسه، هغه زمونږ یوم عرفه ده، نو دوه روجې ونیسه. نو د خالی د ورځې روجه هم ونیسه او د اتوار د ورځې روجه هم ونیسه. نو هم د سعودي د عرفې په ورځ دې روجه راله، او زمونږ چې کومه عرفه ده په هغې ورځ دې څه راله؟ روجه راله. ثواب ډېر زیات دی، انتهایي ثواب دی. ستا په وهم ګمان کې هم د هغې ثواب نه راځي چې الله تبارک وتعالی پرې درله څومره ثوابونه درکوي. ښه د عرفې روجه چې ده نو دا نیولې ثواب دی او نه نیولې ګناه نه دی. کو چا ونیوله ثواب ورته میلاویږي، خو کو چا ونه نیوله نو دا ورته نه شي ولی ملامته کولی نه شي، لکه تا ولې روجه نه دي نیولې ملامته کولی نه شي. ځکه نبي علیه الصلاۃ والسلام کله نیولې ده او کله یې نه دي نیولې. د حجة الوداع په موقع باندې صحابه کرامو فرمایل وی زمونږ دا خیال و چې ډېره زیاته ګرمي ده او د نبي علیه السلام روجه ده. زمونږ ټول په دې پریشانۍ کې وو چې ګرمي ډېره زیاته ده او نبي علیه السلام د عرفې په ورځ څه نیولې ده؟ روجه نیولې ده. موږ په دې پریشانۍ کې وو، یوې زنانې په ګیلاس کې پی راغوستې و نبي علیه السلام له ورکوي د الله پاکه پیغمبره دا واله. وی نبي علیه السلام هغه پی ته راواغېستله ویسکل، چې ویسکل موږ پوه شو چې او نبي علیه السلام خو روجه نه ده نیولې. نو که د عرفې د ورځې روجه دې ونیوه ثوابونه ډېر زیات دي، خو که چېرته څه کار مار کوي یا څه بل ستړیا درته وي او نه شي نیوی او دې نه نیوله نو ګناهګار پې نه.